الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فمکان معظمه کې کفارو په مسلمانانو باندې ډېر تکلیفونه تېرول. نن دا سره راغلی نبی علیه السلام ته سر پې مات و، شکایت پې کوو چې زه فلانتي وویله. نن دا راغلی لاس مات او اجازه به غوښته د جهاد او د مقابلې کولو د کفارو سره. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اجازه نه ورکړله، ځکه په مکه معظمه کې د الله تعالی د طرف نه اجازه د جهاد کولو نه وه. کله چې را مهاجر شو، یو ځای د پناه د مسلمانانو پیدا شو، یو تکلیګاه پیدا شو. اولنی آیات د اجازې د جهاد دغه آیات چې نازل شو. اوس الله وی اوځنه حکم ورکړی شوی ده للذین یقاتلون، د هغو کسانو دپاره چې قتال د دوی سره کېږي د کفارو د خوا نه، دوی ته اجازه د جنګ شوې ده. ولې؟ بأنهم ظلموا، په سبب د دې چې دوی مظلومان د ظلم ورسره کېږي. نو د هغو خلکو دپاره اجازه د قتال وشوه چې د دوی سره د کفارو د طرف نه قتال کېږي، ځکه چې دوی مظلومان دي. او ان الله علی نصرهم لقدیر، خدای پاک د دوی په مخ باندې ډېر قادره ده. که کم کسان وي، بې وسته او بې اسبابو کسان وي، خو خدای پاک بې نصرت کوي. الذین، دغه مظلومان کوم کسان دي چې د دوی ته اجازه د جهاد وکړی شوه. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، هغه کسان دي چې دوی ایستل شوي دي د خپلو کورونو په ناحقه طریقه باندې، چې دوی هیڅ جرم نه و الا ان یقولوا ربنا الله، مګر همدا چې دوی ویلې چې رب دې موږ الله ده. دا کفارو دوی تکلیفونه رسول، د وطن نه هجرت ته مجبوره کول، بل شی نه و. فقط دا چې دوی دعوت ایمان وکړه، موحدین شو چې رب یو الله ده. دا خبره په کافرانو پوه شو او نو د دوی سره ظلمونه شروع کړه چې تاسې دا ډېر خدایان پرېږدئ، د یو خدای عبادت څرنګه کوئ. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دا اوس د جهاد فایده خدای نعمتات ذکر کوي. که نه وای دفع کول د الله خلکو لره بعضهم، بعضې د دوی چې کافران دي، ببعض په بعض نورو سره چې هغه مسلمانان دي، که دا نه وای لهدمت صوامع وبيع وصلوات، نو ړنګې شوې به وي خلوت خانې لکه خانقاوې او عبادت خانې د یهودو، عبادت خانې د نصاراو، و مساجد او هغه جماعتونه بړنګ شوي وو چې ځای د عبادت د مسلمانانو ده. یذکر فیها اسم الله کثیرا، چې یادېږي پر دې کې نوم د خدای پاک ډېر. دا نه معنا چې په دغه جهاد چې جهاد مشروع شو، اوس فایده د یهودو عبادت خانې او د نصاراو عبادت خانې ته هم وشوه، د دوی خانقاو ته هم وشوه. دې معنا دا ده، یعنې په هر وخت کې د جهاد فایده مخکې انبیاو ته چې د جهاد مشروعیت شوی و، د دې لپاره چې خدای پاک د دوی دین وساتي او د دین مرکزونه یې الله وساتي. دغه امت ته چې اجازه د جهاد وشوه، د دې لپاره چې الله تعالی د دوی د عبادت مرکز چې مساجد چې دا وساتي. ولینصرن الله من ينصره، خامخا به مرسته او مدد وکړي الله تعالی له هغه چا سره څوک چې د الله د دین سره کومک کوي. ان الله لقوي عزیز، خدای پاک ډېر غالب او عزیز ذات، ډېر قوي او غالب ذات.
الذين اذا مكناهم في الارض دا مظلوم و مهاجر ته د جهاد اجازه وشوه چې د دې صفت ده الله وی که زه دې ته قدرت په ځکه کې ورکم نو دې د قدرت نه غلطه پیدا نه اخلي دې په صحیح طریقه منځونه زکاتونه امر بالمعروف و نهي عن المنکر کوي نو دې ته مشروعیت کې دغه اصلي هدف ته چې دې د خدای دین په ځکه باندې قائم الذين هغه مهاجر مظلومان ان مكناهم في الارض کچیر قدرت ورکوم غدای ته په ځکه کې اقاموا الصلاه دې قائمې المنځ وآتوا الزکات ورکې زکاتونه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر او امر کوي حکم وکوي دې خلکو ته په نیک شرعي کار باندې او منع کوي په خلک ته خدای پاک د ناروا کارونه ولله عاقبه الامور خاص الله لرا اختیار د خاتمه د ټولو کارونه وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود الله تعالی حضرت پیغمبر علیه السلام ته تسلی ورکړي چې کله خلک د تا خبره نه مونږ تکذیب کوي نو ته مخه پکېږي ځکه د مخکې د تا د ډیرو انبیاء تکذیب شوی ده دغه امتو مخالفت کړی یو صبر کوو تم صبر کوو خبره کېږي ما وایي یو کذبوک که تکذیب کوي ته تا نسبت دروغ کوي تا فقط کذبت قبلهم تکذیب کړی د مخکې تر دغه کافرانو قوم نوح قوم د نوح علیه السلام تکذیب کړی وعاد عادیانو د خپل پیغمبر د هود علیه السلام تکذیب کړی وثمودیانو د صالح علیه السلام تکذیب کړی وقوم ابراهیم قوم د ابراهیم علیه السلام تکذیب کړی وقوم لوط قوم د لوط علیه السلام تکذیب کړی واصحاب مدین او اصحاب د مدین د شعیب علیه السلام تکذیب کړی وکذب موسی تکذیب شوی د موسی علیه السلام فاملیت للکافرین وخت ورڅور کړی دا کافرانو ته په دنیا کې ثم اخذتم بما نیولې د پکای پکانه نکیر څنګه و نیول انکار د ما فتغیر د نعمت سره د انکار کو د ما د دین نه بیا څنګه و نکیر د ما بدلول او تغیر د ما نعمتونو را چا ما کوم نعمتونو ورکړي وو څنګه به بدل کړ په عذاب او په زحمت وس فکأي من قرية أهلكناها بس دې کلیو او کارونه چې هلاک کړي دي موږ اهل دیغه وهي ظالمه او حال دا چې اهل دې کلیو په ظالمانو په ځان باندې وهي خاويه دا کلیو وسم پراته دي علی عروشها بسیره بچو باندې چا مخکره لیدلې دیوال بسیره په لیدلې وسم هغه پراته دي او بل طرف ته وبیر معطلت ډیر کویان دغه معطل ولاړ دي چې کوګونه تر باسي چې هغه کله په پراتو اصحاب الایکا اوس نو هغه خلک راښوي کوی دغه صفات دي څوک نشته چې کوګو تر وباسي وقصر المشید او ډیر معنی بخیل لوړ او چته تشفات شوی دي لکه اصحاب الحجر باج کله خو خدای کړي باندې د دې چې خلک یې مرشو چې د جبرائیل امین باندې او کله رسول الله ولاړ نو الله تعالی دغه سزا ته څو وجه نور کړي دغه وجه نه چې د خپل نبی مخالفت کړي د نعمت خدای شکر نه ادا کړي نو الله تعالی هغه نعمت چې ور کړو دته دې ته بیا سبب د انتقام ګرځیدل د عذاب ور کړي افلم يسيروا في الارض آیا ندی ګرځیدلې دغه کافران کوم دغه کې فتكون لهم قلوب يعقلون بها چې وی دي دوی درزونه چې فکر کولای په دغه زړو وړاندو کلیو کې چې حتی خاتمه د خپل حالت ورته معلومه وای چې ما به د څه بده خاتمه وي او اذان يسمعون بها یا وای دي چې پر وګونه چې خبره اوریدلې وای دي عبرت دغه خلکو فانها سبدا لا تعمل ابصار دغه خلق ظاهري سترګې نه جوړندې ولکن تعمل قلوب التي في الصدور دیړاند دي دغه زړونو پستر بسره چې هغه په سینو کې دي هغه د حق ادراک نشي کولای حق نشي لیدلای حق نشي اوریدلای دا ظاهري سترګې کار څومره روغي وي دې ذاتي ګټه نه ورکي ويستعجلونك بالعذاب دوی فتلوار غواړي
د تا نه تلوار کوي په عذاب سره چې ته خو د عذاب را باندې راوله ولا يخلف الله وحده او الله تعالی خلاف د خپل وعده نه کوي چې یو اړوي دي چې عذاب ورکوم نه ورکوي وان يوما عند ربك او بشک یو ورځ ونځ رب تعالی ورځ د آخرت نه دومره اوږدې دي كألف سنة مما تعودون لکه زر کاله دی غنه چې د تاسو وشمیرئ دوی خو عذاب غواړي تلوار کوي مطا ساعه قیامت څه وخت را باندې راوله که قیامت راشي د قیامت یوه ورځ د دنیا د زرو کلو چې د دې شپې دي دومره اندازه دا ولې څه معنا ده دې وایي معنا دا ده چې د سختۍ او د تکلیف وخت په سړي اوږدېږي په مریض باندې شپه ډېره اوږدېږي ځکه زحمت یو تکلیف یې ورته دوی به هلته عذابونه ډېر دي چې عذابو د وجې نه یوه ورځ به لکه یو کال دومره په تکلیف به تېرېږي وایي د تکلیف وخت هغه د اوږدوالي وخت وي چې په سړي باندې اوږدېږي نو په دوی به یوه ورځ لکه زر کاله او یوه معنا یې دا کړې ده چې یوه ورځ په نس د رب د تا لکه زر کاله څه معنا دوی خو اوس عذاب غواړي خو که نن ورکړي الله که زر کاله عبادت ورکړي الله د الله په نسبت سره دواړه برابر دي داسې نه ده چې که زر کاله وځلېږي نو بیا به دوی د عذاب نه خلاص شي دا زر و ځان د الله په نسبت سره څه فرق نه کوي که اوس هم الله عذاب راولي چې هغه وخت ورته مقرر زر کاله پاتې وي ورته یغه وخت هم الله تعالی راولي او خدای پاک ته دا تاخیر او تعجیل هیڅ فرق نه ورکوي نو یوه ورځ او زر کاله دا خدای پاک ته ټول سره عادت سوی دي دا خو په موږ ته چې د عمره باندې اوږدېږي یا لنډېږي یا اوږدېږي یا لنډېږي الله تعالی ته ټول برابر دي وکأن من قرية أمليت لها ډېر اهل کړي پخوانیو چې مهلت ورکړی وم ما دوی ته په خپل رحمت سره اوس وهي او حال ده وهي ظالمة هغه به وه ظالمان چې کفر پرې کوه ما به مهلت ورکړی و خو ثم اخذتها بیا ونیوم موږ اهل دغه کلي وإلی المصیر او موږ ته راتګ د په آخرت په دنیا کې هم په سخت عذاب ونیوه خو آخرت کې بېرته راتګ یې موږ ته ده قل یا ایها الناس تو یا دې ته خلکو ته چې ای خلکو انما انا لکم نذیر مبین زه د تاسو لپاره ویره ورکوونکی ښکارا یم د جهنم نه یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلکو ته نصیحت کوي زه د تاسو لپاره داسې مثال لرم لکه یو سړی چې د چغې غږ کلي ته راوړي او ووایي چې دښمن فوج په ډېر غټ عادت باندې ما په خپلو سترګو ولید د دغه غره لمنې ته رارسېدلی اوس په دغو خلکو کې چې څوک عقل ولري دا ده چې نفس خبره ورته وشوه دوی عمل به وکړي نو اول د شپې نه کاڼي بار کړي ټوله شپه مزل وکړي سهار هغه ځای د نجات ته پیغامه ورسېږي څوک چې د ده خبره ونه مني دښمن واقعي وي راغلی هلته د غره په لمن کې وي سهار دښمن راشي په دی باندې ناڅاپه دوی نه د تېښتې د اچې شلوره وکړي او ټول لاندې کړي زه د تاسو دپاره داسې نظیر بین یدی عذاب شدید یم لکه هغه سړي چې په سترګو دښمن لیدلی وي او قوم ته خبر ورکوي اوس خبره خو د ده په خبره کې خو دروغ نشته خو هغه خلکو کې خبره ده چې چا اعتماد وکړو ځان به خلاص کړي او چې چا اعتماد نه وي کړی نو هغه ځان نشي خلاصولی هغه به غر کېږي نو زه تاسو ته دغسې یقیني خبره کوم سخت عذابونه دا روان دي که چا ومنل عمل یې شروع کړو د نجات لاره یې غوره کړه نو خلاص به شي او که چا نه ومنل نو دغه قیامت په عذاب به په ده باندې ناڅاپه راځي بیا به هلته ځان نشي خلاصولی فالذین آمنوا وعملوا الصالحات نو هغه کسان چې ایمان راوړ او نیک عملونه کوي لهم مغفرة ورزق کریم شته د دې لپاره بخښنه د ګناه او رزق ډېر عزتمند چې جنت والذین سعوا فی آیاتنا او هغه کسان چې کوشش کوي په باطلولو د آیاتو زموږ کې چې زموږ د دین سپکوالی کوي چې دا دین خراب کړي معاجزین او د دې په خیال باندې دوی عاجزه کوي موږ په خپل ګمان دوی خو دا وایي
چې موږ ودا کوشش وکړو چې د دین مخنیوي وکړو او خدای پاک په موږ وخت نه رسېږي نو معاجزین لکه موږ لره چې عاجز کوونکي اولئک اصحاب الجحیم دا خلک بیا چې تنات جهنم دی پاتې کېدل خو نشته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وما أرسلنا من قبلك مبلد لقلي وخاطر من رسول هس رسول ولا نبي هس نبي إلا إذا تمنى مقرب چکلبا د تمنا کوله القى الشیطان فی امنیته القاب کوله شیطان کو امنیت دې کې بیا فینسخ الله ما یلقي الشیطان بیا نسخ کوي الله تعالی هغه چې ورزولي وي شیطان ثم يحكم الله آیاته بیا محکم کوي الله تعالی آیات اخبر والله علیم حکیم خدای پاک علیم او حکیم ذات دغه مطلب څه ده څو خدا چې وي چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تمانا وا چې کفارو ایمان راوړی او د دې سره قرآن کې او ویلو په وخت کې شریک کېدی یو وخت کې سورۃ نجم په رسول الله چې نازل شو نو حضرت پیغمبر علیه السلام ته وحی چې وشوه د وحی تلاوت چې کوو اکثر د بوتانو نومونه سورۃ نجم کې راغلي دي دا ومنات الثالثه الاخرى چې ویلې نو دوی وی د باج مفسرین شیطان د نبی علیہ السلام په دا کلمات هم جاری کړل وتلك العرانيق العلا وان شفاعتهن لترجى دا غټ خلک دي د دې د شفاعت امید شته چې په ورځ د قیامت په دا بوتان شفاعت کوي کفارو خبره تسلیم شو اوس دا القاوه د شیطان دی طرف نه خلق ته خدرت نه لګېدو بیرته خدای پاک آیاتونه نازل که هغه د شیطان دی طرف نه چې کوم الفاظ و هغه ښکاره شو هغه بیرته منسوخ کړه او هغه د الله خپل آیاتونه هغه محکم بعضې تفاسیر دا وی مختاره خبره دا ده چې اصلي ښه معنا یې وشي ځکه ښه معنا سره تعبیر کوو که دغه چې وشي چې شیطان د پیغمبر په ژبه باندې کلمات جاری کړي د قرآن د ویلو په وخت حتی چې خلکو ته دا درک ونه لګېږي چې دا د خدای کلام ده که د شیطان کلام ده بیا په نبي اعتماد پاتې کېږي په وحی قرآن باندې بیا اعتماد پاتې کېږي نو ځکه ښه خبره دا ده چې داسې وویلی شي چې انسان مخکې انبیا لېږي خدای پکې رسولان او نبیان لېږلي او دغه انبیا چې وو دغه به چې خپل کتاب تلاوت کوو خلکو ته امنیه تلاوت ویل کېږي الا اذا تمنا چې د بل وستو کتاب القى شیطان القا وکوله شیطان فی امنیته په مطلوب دي دکې په تلاوت کې نه په مطلوب کې هغه تلاوت کرده شي کې یو القا کوله څنګه چې یو کې القا کوله حرمت علیکم المیتة دا په تلاوت ده چې په تاسو باندې مردار شوی شی حرام ده شیطان به دلته خلکو ته القا د وسوسې وکړه چې هغه علالۍ مړ کوي هغه وی حرام ده چې په خپل لاس حلال کې وی ده حلال ده د غلط تعویل القا به کوله داسې نه چې په الفاظو کې به د نبي په خوله کې القا کوله شیطان هغه امنیه معنا په لوستو د نبي کې په مطلوب د نبی کې خلکو ته وسواس او راچو چې اوس ګورئ چې په خپله یې حلالوي هغه حلاله بولي چې الله یې حلالوي هغه بیا حرامه بولي داسې شیان داسې وسوسه یې ور اچوله او په مطلوب کې وسوسه ور اچوله دا خو د هر نبي په مقابل کې شیطان دغه کوښښونه کړي دي یا دومره ښه توجیه چې د داسې شکوک و اشتباهاتو نه خارجې وي هغه ده هر نبي چې وحی خلکو ته وړي تمانا یې د ایمان راوړلو د خلکو وه چې خلک ایمان راوړي خو شیطان القا کړی د ده په متمانا کې چې هغه د ده د زړه ارمان یې نه ور پوره کوو کوشش یې کوو د ده هر نبي خو دا کوشش دا و چې دا ټول خلک مسلمان شي
خو شیطان به د ده په متمنا کې القا وکړه، مقابله به شروع کړه، خلک یې د ده طرف ته د ده تمنا پوره کولو ته نه ورپرېږدي. خو چې الله به چاته د ایمان راوړلو اراده وه، ای شیطان که هر څومره وسوسې به ور واچولې چې من یحیی العظام وهی رمیم، خدای په ترې شرح صدر نصیب کړو، ایمان به نصیب شو. نو یا القا کوله شیطان په مطلوب کې چې هغه ده به کوم تلاوت وکړو، په هغه کې به خلکو ته شیطان وسواس ور واچوه، او یا د ده د زړه په ارمان کې القا کوله، مداخله کوله. القا دا معنی مداخله کوله، یې ته زړه یې تمنا یې پوره کېدن ته نه پرېښه، هغه خلک یې په مقابل کې کفر طرف ته هڅول، کوششونه یې پورې کول. خو چې شیطان هر څومره کوشش کړی او غلط وسواسونه خلکو ته ور اچولي چې الله به اراده د دې و چې ابو سفیان د ایمان راوړي، عکرمه ابن ابي جهل به ایمان راوړي، دا غټ کافران چې اسلام راوړلو نه مخکې د کافرانو مشران خو چې الله اراده وه د شیطان خبرې یې مسخه کړې او هغه خپله اراده یې محکمه کړه، یو خلک ایمان راوړي. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، دا کار الله کو د دې لپاره چې وګرځي هغه څه چې القای کوي شیطان فتنه او امتحان للذين دغه خلق لپاره په قلوبهم مرض چې په زړه کې مرض، والقاسية قلوبهم او قلوبهم او هغه خلق چې زړه یې سخت په قساوت کې چې یو وتا دا د شیطان وسواس فتنه وګرځي، امتحان وګرځي. وان الظالمين لفي شقاق بعيد، ظالمان چې د خلاف ډیر لري کې د حق نه. وليعلم الذين اوتوا العلم، او د دې لپاره رب کریم دا امتحان راوړ چې پوه شي هغه خلک چې یو علم ورکړل شوی ده چې انه الحق من ربک، چې دا مطلوب چې د نبی په ژبه باندې جاری کېږي دا حق ته جانب د رب درانه په یؤمنو به، نو ایمان راوړي په هغه باندې فتخبت له، بیا عاجز شي، عاجزي وکړي دلته قلوبهم زړونه دې انقیاد وکړي دغه حق قرآن لره، حق مطلوب لره زړونه دې. وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم، او بشک الله تعالی چې دا لار کوونکی د هغه کسانو ته چې ایمان راوړی ده طرف ته سمې صافي لارې. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، همیشه به هغه کسان چې کافران شوي دي په شک له دغه قرآن نه، یا د دغه سمې لارې نه، یا د دغه رسول نه، حتی تأتیهم الساعة بغتة، تر دې پورې چې راشي د قیامت ناڅاپه، او یأتیهم عذاب یوم عقیم، یا راشي د عذاب د ورځ شنډې سخت چې د قیامت ورځ ده چې نجات به بیا نه یې. الملک یومئذ لله، ملک سلطنت په دغه ورځ باندې د قیامت خاص الله تعالی لره ده. یحکم بینهم، فیصله وکړي الله تعالی په دغه ورځ کې په مابین د مسلمانانو او کافرانو کې. نو فالذین آمنوا، پس هغه کسان چې ایمان راوړی او عمل صالحات عمل صالح کړی فی جنات النعیم، دا په جنتو د نعمتو کې وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې کافران شوي او تکذیب دې موږ د آیاتو کړی فاولئک لهم عذاب مهین، دا خلک چې دې لپاره به عذاب سپکوونکی وي. والذین هاجروا، هغه کسان چې هجرت کړي فی سبیل الله په لار د الله کې ثم قتلوا، بیا شهیدان شوي او ماتوا یا په خپل مرګ مړه شوي په د الله په لار کې، د الله په لار کې یا شهید د کافر د لاسه یا په خپل مرګ مړ شو. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، دا دواړو ډلو ته به خدای پاک رزق ورکوي، رزق حسن. وان الله لهو خیر الرازقین، بشک الله تعالی چې د خیر د روزي ورکوونکی ده. لا يدخلنهم، ننبو باسی الله تعالی دغه خلق چې د الله په لار کې هجرت کړی یا شهید شوی یا مړ شوی مدخلن داسې یو ځای د داخلېدلو ته یرضونه، چې دا خلق به خپله خوښوي په خوشحاله به وي. وان الله لعلیم حلیم، خدای پاک ډېر عالم دی په احوالو د خلکو او ښه حلم لرونکی دی په تاخیر د عذاب، چې عذاب ځنډوي الله حلیم ذات ده. ذلک خبره دا ده لکه چې دا ومو ویله دا خلاص شو. ذلک خبره دا دغسې چې څوک ایمان راوړي الله تعالی به رزق کریم نصیب کوي، جنت به نصیب کوي، عزت ځای به نصیب وګرځي.
ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ومن عاقب هر هغه څوک چې بدله واخیسته بمثل ما عوقب به په مثل د هغه ضرر چې دته عذاب ورکړی شوی و، ثم بغي عليه بیا دواري ظلم بیا په ده باندې وشو، لينصرنه الله خامخا به الله دې د مسرت کوي. ان الله لعفو غفور، خدای پاک عفو کوونکی او غفور ډېر بخښونکی ده. چا د چا سره ظلم وکړ، مظلوم ته حق د قصاص خدای پاک ثابت کړی چې خپل قصاص واخلي. مظلوم خپل قصاص واخلي، زیادت یې ونه کړ، خو هغه بله ظالمانو کورنۍ زوروره ده، هغه راجوک شو دواري بیا په دې ظلم وکړ، نو الله وی زه به خامخا بیا کوم کوم. الله په نصرت قادر ده، خو ورسره ان الله لعفو غفور دا خبره ذکر کړو. الله ډېر عفو کوونکی او ډېر بخښونکی ده. اشاره د دې ته چې د انتقام تر اخیستلو نه عفو بهتره ده چې سړی عفو وکړي. که نه چې چا خپل انتقام واخیست زیادت یې ونه کړ او د هغه بله طرف نه د ده سره بیا دوواري ظلم وشو، الله به خامخا نصرت کوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرا نه ځان ساته، ځکه د خیرا د مظلوم او د الله په منځ کې حجاب نشته، د ده خیرا خامخا قبلوي، نو د ده نصرت الله تعالی خامخا کوي. خو د یغه باوجود که عفو وکړي دا به ډېره ښه وي. ولې؟ الله سره له قدرته د عفو هغه ځای وي چې سړی د انتقام په اخیستلو قادر وي، بیا بښنه وکړي نو اثر هلته لري. الله په انتقام ډېر قادر ده چې د کافر نه خپل بدله او انتقام واخلي، که دغه مظلوم ډېر قادر ده چې په دې باندې چې دغه ظالم نه خپله بدله واخلي. الله سره له ډېره قدرته بیا هم عفو ورته کوي، هغه د زندګۍ ورکړي، کفر کوي، ګناوې کوي، بیا هم دای مهلت ورکوي او غفور او بخښونکی ده. نو مسلمان دپاره هم دغسې اخلاق پکار دي. سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الى من اساء الیک. ذلك دا نصرت په سبب د دې ده چې بأن الله بشک الله تعالی یولج الليل ننباس شپه په نهار په ورځ کې ورځ وګدي، ویولج النهار او داخلي ورځ په لیل په شپه کې چې شپه وګدي. دا ثمان چې الله په دغه قادر ده، نو د په نصرت خود قادر ده. الله یې نصرت کوي د مظلوم، ځکه الله قدرت لري دومره نظام بدلولی شي چې د شپې اجزا ورځې ته ورولي، توره تیاره هغه په یو ساعت کې چې مخکې په دغه وخت کې تیاره او اوس په یو ساعت کې رڼا راولي، چې مخکې په یو ساعت کې رڼا او اوس په یو ساعت کې تیاره راولي. نو کله شپه په ورځ کې نه باسي، کله ورځ په شپه کې نه باسي. وان الله سميع بصير، او بشک الله تعالی اوریدونکی د ټولو خبرو، ښه لیدونکی ده په ټولو شیانو باندې. ذلك بان الله هو الحق، دا بیا په سبب د دې چې الله حق ده. وانا ما يدعون من دونه، او هغه خدایان چې د عبادت کې غیر د الله تعالی نه هو الباطل، هغه باطل. وان الله هو العلي الكبير، بشک الله تعالی علی او کبیر ذات. الم ترى آیت نوینه تنه خبر اے انسان اے مخاطبه دی الله په قدرت علم نه لري چې ان الله انزل من السماء ماء، بشک اجل کړي دی الله تعالی له طرفه دی اسمان نه اوبو، فتصبح الارض مخضره، بس وګرځي ځکه په دغه اوبو سره تکشته. ان الله لطيف خبير، بشک الله تعالی خمه ربانه او ډیر خبردار په شیانو باندې. و چې الله وچم ځکه شنه کوي، مړام ځکه ژوندی کوي، په دې باندې تا شمیدید حالات په خپلو سترګو وینې. نو خو دغه دلیل د دې ده چې خدای په دواري ژوندي کولو قادر ده چې دا مړي هم راژوندي کوي. له الله لره ما فی السماوات و ما فی الارض، هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي او هغه دي چې په ځمکه کې دي. وان الله لهو الغنی الحمید، او بشک الله تعالی غنی ده، هیڅ چاته د هیڅ عبادت سره هیڅ ضرورت نه لري. دا استعار شوی ده د ټول صفات کمال دي، که څوک عبادت کوي نه کوي دته استغفار نه ورځي. الم ترى تنګورې تنه خبر اے مخاطب اے انسان چې ان الله سخر لكم ما فی الارض، الله مسخر کړی دي، تابع کړی دي تاسو لپاره هغه شیان چې کوم څه کې دي.
والفلک او کشته یو بیړې الله درته مسخره کړې ده تجري فی البحر چې ګرځي په دریابو کې به امره په امر دی الله تعالی سره ويمسك السماء ان تقع على الارض او الله ساتي د اسمان لدیغه چراول ور چې په مدکه باندې الا باذنه مگر په اذن د خدای پاک چې کله په ورځ د قیامت راځي د الله اذن وشي بیا به دا اسمان ټوټي ټوټي راځي ان الله بالناس لرؤوف رحيم بشک الله تعالی په خلق باندې ډیر مهربان او رحم کوونکی ده وهو الذي خدای پاک هغه ذات احیاکم چې تاسو ژوند کړی په تکول د روح سره روح بدن ته در او بدن د ژوندۍ کو د نطفه ثم يميتكم بیا مړ کوي دا روح څه درنه جدا کوي چې هغه خپل موده د عمر مفرش ثم يحييكم بیا بیرته راځوند کوي د قبرونو راپورته کوي په قیامت کې به بیا راځوند کوي ان الانسان لکفور او بشک انسان چې د ناشکر ده لكل امه جعلنا منسكا د هر یو امت لپاره موږ مقرر کړی ده یو لیار د بندگی هم ناچکوه چې د هغه عمل کوونکي دي فلا ينازعنك في الامر نو جګړه دې نه کوي دا خالق د تا سره دا ادیانو چښتنان د تا سره ندی حجت دا چګړه د سره کوي نه د نصارا د سره کوي ځکه هر امت ته یو دین خدای په مقرر کړی دی چې دې په غبان عمل کوي کل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا وادعو الى ربك خلق بولا طرف دین طرف خپلتا انک تچې پیغمبر علی السلام لا علی هدى په هدایت مستقیم برابر وان جادلوک کذې تاسو سره جګړې کې په دروغ او غلط دلایل وی وقل الله اعلم بما تعملون توټه الله عالم د په کار چې تاسو کوي الله يحكم بينكم يوم القيامه الله فیصله کوي ما بین تاسو کې په ورځ د قیامت باندې فيما كنتم فيه تختلفون په ورشي کې چې تاسو اختلاف کوونکي علم تعلم آیا نه خبر اے انسان خفیږي چې ان الله يعلم ما في السماء والارض الله عالم د ټول شیانو په اسمان کې دی او هغه چې په لوګي کې دی ان ذلك في كتاب بشک دا خبره لیکل شوی د په لوح محفوظ کې ان ذلك على الله يسير بشک دا علم او لیکل په لوح محفوظ کې په الله تعالی باندې ډیر آسان دي ويعبدون من دون الله دا کافران عبادت کې غیر دی الله نه ما دی غشي لم ينزل به سلطان چې نه نازل کړ شوی په عبادت یې باندې څه دلیل وما او دی غشي ليس له به علم چې نشته دی یو دی پاره په دغه عبادت باندې څه علم وما للظالمين من نصير نشته ظالمانو ته هیڅ کوم کوونکی چې د خدای د عذاب نه به خلاص نبی علیہ السلام مجلس ته د صحابه او مجلس ته وکړه کافران راغلیو چې کله به تلاوت شروع کړ او په دغه تلاوت کې دی وخت دا خبره دغه کافرانو ته په دومره جوش ورغی چې قریب و چې په دغه مسلمان حمله وکړي په دغه ځای باندې چې د موږ د بطانه تحقیر ولې کېږي د موږ د عقیدې او د دین سپکاوی ولې کېږي الله تعالی وی اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات کله چې لوستل کېږي په دې باندې آیاتونه دې موږ چې هغه ډیر واضح او کاره دي تعریف او تبو پیژنې په وجوه الذين كفروا ومخانو دي خلقو کې چې کافران دي المنکر اثار دي انکار وکړي ویني یقادون یسون قریب ده چې دې حمله وکړي د دې قهر او غصینا بالذين يتلون عليه آیاتنا په مسلمانانو چې تلاوت کوي په دې باندې آیاتونه دي ټول دوی اساس د خدای د تلاوت خبرې چې نفس د تاسو د خدایانو زم کې بیانېږي دومره زور درکې تر دغه نه د شر خبره دروکه چې بیا به په اور کې سوځي اته وڅکې قل افعنتكم بشر من ذلكم چې د دې ته وایي چې آیا خبر درکم تاسو زر په ډیر بد لوجد دغه حمله او قهر کولو چې دا تاسو کوي د تاسو لپاره چې شي النار اور وعدها الله الذين كفروا چې وعده کړی دی دغه اور الله تعالی دی خلکو سره چې کافران دي وبئس المصير ډیر بد ځای دی ورته دغه اور یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له خلکو بیان شوی دا د تاسو په پوهولو لپاره یو عجیب مثال څه ورته کېږي هغه مثال څه ده
ان الذين تدعون من دون الله دا بتان چې تاسو عبادت کې علاوه د خدای په مخلوق کې خوا ذلیل عاجز او ډیر مخلوق مچان هیڅوک په هیڅ حیثیت نه دی ورته قایل سرویش کې عمر لري او ارزا کې دي په ګندګۍ کې په ارزایو کې به دی ویني دا ډیر خوار شي دا هم د تاسو بوتان نشي پیدا کولای یو مچ قدر هم نشي پیدا کولای دا په څه کې چې دوی قدرت خالقیت نه لري چې یو مچ پیدا کړي بلکې د مچ نه دفاع نشي کولای د مچ مقابله هم نشي کولای دغه کفارو چې کوم بوتانو په هغه بوتانو باندې زعفران اچول خوشبویان به په اچولې مختبه د خوراک شیان ورته یک چې برکت کې پیدا کی مچورشه د بوتنا هغه زعفران ټولوه خوښه خوشبویي شي مچانه خوري نه مچ د ځان دغه بوت د ځان دغه مچ شړای شي او نه هغه ډوډۍ چې مخته د برکت لپاره خلکو ورته یې د دې ډوډۍ نه مچ شړای شي مچ پیدا کول خو خود نشي کړای د مچ مقابله هم نشي کړای مچ راشي په دغه بوت کې نه دی بوت نشي وي د دې ځان نشي شړلای ضعف الطالب والمطلوب طالب هم ضعیف ده چې مچ ده چې مطالبه د زعفران او د دغو شیانو کوي د بوت نه هغه فرق خوري او مطلوب هم ضعیف ده چې بوت ده د ځانه دغه مچ هم نشي شړلی یا ضعف الطالب والمطلوب ضعیف د طالب چې عابد د مچ ده او مطلوب چې هغه عابد د بوت ده او مطلوب چې خپله بوت ده دغه څوک چې د بوتانو عبادت کوي دا د خپل مقصود په پوره کېدلو کې تر مچ هم کمزوري دي مطلوب چې هغه مچ ته چې دی هغه نه مطالبه کوي هغه تر مچ هم کمزوری ده نو طالب عابد ضعیف او معبود ضعیف او ټول به سره ځي جهنم ته یو هم د ځانه دفاع نشي کولی نو علاوي دومره بې عقلان دي د داسې شي عبادت کوي چې یو مچ قدر هم نشي پیدا کولی او نه یو مچ د ځانه شړی شي دا یو مثال ده الله تعالی بیانوي د خلکو د پوهولو دپاره نو یو عجیب مثال بیان شوی واک ورته کېږدی ان الذین یتبعون من دون الله بېشکه هغه بوتان چې تاسې عبادت کوئ د هغو غیر د خدای پاک نه لا یخلقو ذبابا هرګز نشي پیدا کولی یو مچ ولو اجتمعوا له دا ټول بوتان سره راجمع شي 380 بوتان یو په مکه معظمه کې دي 380 خدایان د تاسې راټول شوي یو مچ نشي پیدا کولی او وإن يسلبهم الذباب شيئا او کدی دی نو وتښتي مچ یو شی لکه هغه زعفران مافران خوشبويي چې پاچولي لا يستنقذوه منه دغه بوتان دغه خپل برخه شایم نشي خلاصولای دغه مچ نه ضعف الطالب والمطلوب ضعیف دا کمزور د طالب چې باطل او معبودان عبادت کوي او دغه مطلوب چې هغه باطل معبودان دي دي یا اغرمچ او دغه بوت دوړه ضعیف دي ما قدر الله حق قدر دمج یو ځای کې تفسیر کې ملته چې دغه پیدا الله ډیر دي عمر امکان د سرویک ورځې عمر ده او ډیر منفور دي د اچا بادم تر کېږي خو د خدای په حکمت په هغه کې یو حکمت په پیدا کولو کې دا چې د کبرجنو خلکو کبر پوره ماتوي دا چې د دنیا هغه غټ قدرتمن دي هم مچ په خود باندې کېدي مچ د ځان نشي شړلی د دغه یو مچ نه هم په عذاب چې دا د غټ ټولې دنیا وسایل او تیاري او ټینکونه یې د په لاس باندې وي دا یو مچ په ځان نشي لري کولای چې اډر وکړي چې اما په ملک مچ ونه اوسېږي ته په پاته ورکېنه دا په لاس ورته داسې کار نو دومره عجز ښکار کوي خدای پاک چې ګوره دومره عاجزه یې چې د مچ مقابله هم نشي کولی دغه مچ د ځانه نشي شړلی خوب نشي تر کولی خوراک نشي تر کولی وایي د کبرجنو خلکو تکبر خدای پاک ورباندې ما قدر الله حق قدره نه د پېژندلی دغه کافرانو
او نه د تعظیم کړی دی الله تعالی په حق تعظیم سره دی خو الله هم ظاهر دعوه کولري چې موږ یې منو د خدای منو خو دغه باوجود داسې ضعیف شی ورسره برابر کړ چې هغه د ځان مشت شي شاله چې بت هم په خدای مني الله هم په خدای مني خدا بت خدای پاک سره برابر بولی دا د خدای پاک العیاذ بالله تعظیم د توحید ده نو دې د خدای پاک تعظیم نه تکړه ان الله لقوی عزیز خدای پاک ډېر قوي او ډېر غالب ذات الله یستفی من الملائکه رسلا ومن الناس الله ورکی د جملې لپاره فرشتو او ملائکه نه هم رسولان استاذي چې د الله او د انبیانو په منځ کې واسطه وي ومن الناس او ځینې د خلکو نه هم ورکی چې بیا د الله تعالی او د نور انسانانو په منځ کې واسطه وي ان الله سميع بصير خدای پاک اوریدونکی ذات خدای متعال د عام انسانانو سره خبرې عادت نه ده چې د اچھا سره خپل خبرې کوي الله انبیاء او ته هم د خپل پیغام د لګلو وظیفه ملائکه او تسباری جبرائیل علیه السلام دا واحد خدای متعال راوړه پیغمبر دا جبرائیل امین د لوح محفوظ نه اخذ دی واحد کوي د هغه قابلیت کې موجود ده بیا په انساني شکل واوړي د پیغمبر سره ځان مشابه کې هغه مناسبت اوس موجود دی هغه ته افاده و او دا هر انسان ته نه د خاص انسانانو ته چې انبیا دي نو د انبیا او د الله په منځ کې واسطه ملائکه شوي او د عام انسانانو د الله په منځ کې واسطه بیا د انبیا دي چې اول آدم علیه السلام اخر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا ټول د دغه لپاره رب کریم منتخب کړي چې د خدای پاک راز هر څوک نشي معلومولی دی په مابین کې واسطه دي الله پر راز باندې داخله خبرې د صفاتو په لحاظ په دې کې کمال ده قابلیت استفادې ده چې د الله د طرف نه پیل قبلې او د بل طرف نه د عذاب په لحاظ د انسانانو سره مناسبت د انسانان دي لکه هغه چې انسانان دي نو تعلیم ورته کړی شي هغه خلک دې په تعلیم باندې پیږي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم الا عالم د فاغشه جوړان دي دوی ده لکه راتلونکي زندگی چې قیامت ده او هغه شی چې شاته دې پاتې کېدونکي ده چې هغه آخرت هغه دنیا ده والى الله ترجع الامور خاص الله ته بیرته ورګرځول کېږي ټول کارونه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا ای هغه انسانانو چې تاسو ایمان راوړی یعنی ای مؤمنینو رکوع کوئ تاسو سجدې کوئ تاسو په لمانځه کې واعبدوا ربکم عبادت کوئ د رب خپل وافعلوا الخیر کارونه نیک کوئ وسیله رحمي او اخلاق کوئ لعلکم تفلحون دې لپاره تاسو کامیاب شئ الله جنت ته اصل کامیابی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دادا چې سړی د جهنم نه بچي الله د نیک اعمالو په واسطه د فلاح وعده ورکوي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون اول د سورۃ بقره کې موږ تاسو خبره کړې و دلته الله وی المنځ کې رکوع سجده تعبیر د المنځره او نور عبادت واعبدوا ربکم تاسو یو تر منځ پورې نه ده عبادت ته رب کوي او فرضنا صرف چې په یوه اکتفا کوي وافعلوا الخير د خیر کارونه وسیله رحمي نور نیک اخلاق دا ټول په ځان کې برابر وي حکمت څه ده فائدې څه ده فائدې تاسو ته راځي کې تاسو به کامیابی او حقیقي کامیابی دا د دنیا کې هم د عزت او د ابرو زندگی او آخرت کې د جهنم د اور نه بچي او د جنت زندگی خدای پاک سره ته نصیب کړي نو په دغه اعمالو الله سره ته هغه نصیب کړي وجاهدوا فی الله حق جهاده او تاسو کوشش کوئ بل یاد د خدای پاک په حق کوشش کوئ یو معنا د جهاد جهد کوشش ته ویل کېږي مخکې د مطلق عبادت خبره شوه لمونځ کوي او عبادت کوي مطلقاً د خیر کارونه کوي الله به کامیابوي
اوس دغه چې دا کارونه کوي خو الله به راضي کېږي. تاسې د دغه الله د رضا د حاصلولو دپاره کوشش کوئ په حق کوشش سره چې څومره مو ورسره څېږي کوشش کوئ چې الله درنه راضي شي. داسې اعمال وکړئ. کومه په یاد مخکې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هلته د حق تقاته حق تقوا څه شی وه؟ دا تفسیر و چې هلته طاعت وي عصیان نه وي، د خدای حکم منل وي مخالفت نه وي، شکر وي کفران نه وي، د الله د هر نعمت شکر گزاري ناشکري نه وي، ذکر وي نسیان نه وي چې الله دې په هر حال کې یاد وي درنه ویر نه وي. حق تقوا تفسیر دی. عین وای حق جهاد دغه معنا ده. حق جهاد وای دغه معنا ده چې د دغه تعبیر په جهاد اکبر سره هم کیږي. نبی رسول الله صلی الله چې جهاد اصغر نه راوګرځېدو جهاد اکبر ته. دې څه معنا ده؟ د جهاد په وخت کې چې د کافر په مقابل کې سړی جنګيږي، چونکه حالات سختي ده، اصلاح د نفس ته هغه مقاعد او پریبود نفس د سړي دومره توجه نه وي. کنه په جهاد کې حکم د خدای رضا مطلوب وي، لیکن هلته حالات جګ او ټیټ وي، سړی ورخطا وي، د مشکل سره مخامخ وي، د نفس اصلاح کې دومره ورپام نه وي، توجه ډیره نه وي، حتی عین جهاد کې لګیا وي که غریب نه خیانت شوی. او چې دلته شو چې د دښمن ډارلاړ سړی عقل په ځای وي، اوس نو د نفس اصلاح ته ښه متوجه شي. نو په دغه لحاظ باندې دغه ته چې ویله شوې ده جهاد اکبر ویله شوې ده. ټول وخت خدای ما ویراوه، نو په هر عمل کې به د خدای رضا به دې مطلوب وي. ټول وخت جهاد نعمت قدر کوه، نو په هر وخت کې به د خدای پاک په یاد وي، مطلوب به دې وي. دا نعمت الله را باندې کړی شکر واجب ده، دغه نعمت را باندې کړی شکر واجب ده. او د الله تعالی سلطنت به د همیش په ذهن کې وي، مخالفت به نه کوي، طاعت به وي، عصیان به نه وي چې الله تعالی د ما په زړه په رګو په وسواسو خبر ده، او د ما مرګ ژوند د ده په اختیار کې ده، او دنیایي عذاب او آخرت عذاب د ده په قدرت د ده په اختیار کې ده، دنیا کې نجات او آخرت کې نجات د ده په اراده او قدرت پورې تړلې دي. نو همیش دپاره به مطیع وي. دغه وایي د نفس اصلاح طرف ته توجه ډېره شي. کنې داسې نه ده چې هغلته هغه جهاد اصغر بې جهاد اکبر وي، هغلته خو به مطلوب د خدای پاک رضا وي، لیکن توجه بددن. اوس موږ تاسې وګورو، ښکاره خبره ده په دغه حال کې چې موږ ناست یو سبق ته ډېره توجه څه شي ته وي؟ سبق ته وي، د دغه شي زده کړې ته وي. دغه توجه چې اوس د قرآن عظیم شان اورېدل او آیاتو زده کول، هغه معنا کې سوچ فکر کول، د دغه درس نه بغیر په بل کار چې موږ لګیا یو بیا دا توجه دلته وي. نو ځکه نفس د انسان هغه کار سره چې شغل لري هغه طرف ته سړی متوجه کېږي. نو دلته حکم دا د تاسې کوشش کوئ د خدای پاک په رضا کې د الله د رضا د حاصلولو دپاره په حق کوشش سره. نو حق کوشش دغه ده چې همیش د خدای پاک طرف ته پام او د الله د رضا کولو کوشش شروع شي. یا جهاد کوئی پلیار دی اللہ کی بحق جہاد سرا، دا ظاہری حکم دی جہاد کوئی پلیار دی اللہ کی بحق جہاد سرا، چھ مقصود صرف اعلا دی کلمت اللہ وی، دی خدای دی دین حاکمیت وی پا مخدم زکی باندی خپل قدرت یا غنیمت یا شہرت یو شیم کی مطلوب نوی. وش تباکو دا خدای پاکتا سے غورا کڑیے د دغه دین د قابلیت لپاره، د دغه عبادت او بندګۍ لپاره چې الله ورکړي په تاسو کې دا قابلیت پیدا کړی ده، نو د دغه شاکر اوسئ چې د خپل قابلیت مه ضایع کوئ. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، او بل طرف ته الله تعالی هم نه دي ګرځولي په تاسې باندې په دغه دین کې څه تکلیف او مشقت او اشکال چې د تاسې تر وس وتلې خبرې وي، په داسې شیان هم الله نه یې مکلف کړي. ملت ابیکم ابراهیم، تاسې متابعت وکړئ د دین د پلار خپل چې ابراهیم علیه السلام سره. مخکینو نبی علیه السلام ویلي چې خلک
تابع د قریش دي، مسلمان دي مسلمان تابع ده، کافر دي کافر تابع ده. خو چې اول په کوم قریشي ایمان راوړی ذریعه د نور خلکو دي ایمان شوه، چې چا اول مخالفت کفر وکړو ذریعه د نور خلکو دي کفر شوه. نو قریش او عرب د ابراهیم علیه السلام اولاده ده کنه، د خو اسماعیل علیه السلام اولاده ده. اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی دی، نو خو دغه اولاده شو. تاسو د خپل پلار په دین باندې عمل وکړئ. هو سماکم المسلمین من قبل، هغه ابراهیم علیه السلام تاسو مسلمان کړي وای مسلمانان پخواله. ومن ذریتنا امه مسلمه لك، او وکیل ویل خدای دې موږ په اولاده کې یو منقاد امت پیدا کړي، مسلمه تسلیم کرده شده امت تابع پر چې تاسو تابع وي. یعنی تاسو ته مخکې له مسلمان ویل دي. وفي هذا او په دغه قران عظیم شان کې تاسو ته مسلمان ویل شوی دي. اوس نو دغه اسلام چې مخکې ابراهیم علیه السلام نوم یې کړی، دغه اسلام چې په دغه قران کې ان الدین عند الله الاسلام درته ویل شوی، دغه اسلام باندې روان شي. او د اصول د دین په لحاظ د ابراهیم علیه السلام د دین او د نبی علیه السلام د دین هیڅ فرق نه. په یو دین کې شرک راواو چې نور بتانو په خدای ته قایل شي، نه په دغه دین کې شرک راوا ده چې د نور بتانو په خدای قایل شي. نو دا معنی دی په عبادت کوي. لیکن رسول شهیدنا علیکم، د دې لپاره چې پیغمبر علیه السلام په تاسو شاهد شي، وتكونوا شهداء علی الناس، او تاسو شاهدان په نور خلکو شي. چې مخکې مو دا خبره کړې وه چې پخواني امتونه او انبیا چې سره یو ځای شي په قیامت کې، هلته الله تعالی چې پوښتنې شروع کړي، نو مخکیني قومونه هغه انکار وکړي چې پیغمبرانو موږ ته بیان نه ده کړی. پیغمبران دعوه وکړي چې موږ دوی ته پیغام رسولی، د دعوې په صورت کې شاهد وغوښتی شي، شاهد هغه امت رسول الله صلی الله علیه وسلم شي. دغه امت باندې بیا شاهد خپله پیغمبر علیه السلام شي، دغه تزکیه بیا هغه وکړي. فاقیموا الصلاة، قسم قائم کوئ لمونځ، وآتوا الزکاة، ورکوئ زکات، واعتصموا بالله، او منګولې ولګوئ په دین د الله تعالی پورې. هو مولاکم، دغه الله مولا د تاسې د دوست د تاسې د په نعم المولا و نعم النصير، ډېر ښه مالک، ډېر ښه چهتان، مولا چهتان، ناصر، خالق، مالک، دوست، محب، ډېر ښه مولا، ډېر ښه چهتان ده. و نعم النصير، ډېر ښه کومک کوونکی ده. دغه الله تعالی چې تاسې مالک ده، دا به مو کومک کوي.